په امریکا کې د نیویارک یوې فدرالي محکمې د طالبانو پخوانی قومندان حاجي نجیب الله په 42 کاله بند محکوم کړی او له بند وروسته یې د 15 کلونو لپاره د څارل شوې ازادۍ حکم هم صادر کړی دی. پر نوموړي تورو چې د 2008 او 2009 کلونو ترمنځ یو امریکایي خبريال تښتولی و او د خپلې ډلې له لارې په یو شمېر نورو بریدونو او یرغمل نیونو کې هم لاس درلود. محکمې ویلي چې 50 کلن نجیب الله د 2015 کال د اپریل په 15مه د ترهګریزو فعالیتونو د ملاتړ او یرغمل نیونې په تړاو پر لګېدلو تورونو اعتراف کړی و. د قضیې قاضي کاترین پولک فایلا د وروستۍ پریکړې د اعلان پر مهال دا قضیه جدي جرم وباله او وی ویل چې اغیزې یې د کلونو لپاره محسوسیږي. د امریکا د عدلیې وزارت د معلوماتو له مخې نجیب الله له 2007 څخه تر 2009 کال پورې میدان وردګ ولایت کې د طالبانو د یو قومندان په توګه فعالیت کاوه. هغه د امریکایي او ناټو ځواکونو پر ضد د هغو بریدونو مشري کوله چې ځانمرګي بریدونه، د سړک غاړې ماینونه، راکټي بریدونه او کمینونه پکې شامل وو. د راپورونو له مخې د 2008 کال د جون په 26مه د نوموړي تر قوماندې لاندې وسلوالو د امریکایي ځواکونو پر یو کاروان برید وکړ چې له امله یې 3 امریکایي سرتیري او یو افغان ژباړن ووژل شول. همدارنګه د افغان پولیسو پر یو مرکز په جلا برید کې 3 پولیس هم وژل شوي وو. ولاړ شو شالید ته. حاجي نجیب الله چې په ابو طیب، خطاب او عتیق الله نومونو هم پیژندل کېده د طالبانو د هغه نسل له قومندانانو څخه و چې د دې ډلې له لومړیو کلونو سره یو ځای راپورته شول. هغه د ملا دادالله تر قوماندې لاندې فعالیت کاوه. ملا دادالله د طالبانو له هغو مشهورو قومندانانو څخه و چې د سخت دریځۍ او جګړه ییزو تاکتیکونو له امله یې شهرت درلود. د بیلابیلو راپورونو له مخې نجیب الله د سلګونو ځانمرګو بریدونو د تنظیم او همغږۍ مسؤلیت درلود. په 2000 کال کې د ملا دادالله له وژل کېدو وروسته نجیب الله د هغه د شبکې مشري پر غاړه واخیسته، خو د هغه فعالیتونه یوازې د جګړې تر ډګره پورې محدوده نه وو. نوموړی څو ځله نیول شوی، خو د راپورونو له مخې بیا یې د فساد او نفوذ له لارې د تېښتې توان موندلی و. په 2015 کال کې هغه د فدایي محاذ په نوم جلا ډله اعلان کړه او پر خپلو پخوانیو ملګرو یې هم نیوکې وکړې. دغو اختلافاتو د طالبانو د لیکو دننه موجودې ژورې سیاسي او پوځي شخړې راپرسېره کړې. د نجیب الله ډلې د جګړې ترڅنګ رسنۍ هم هدف ګرځولي. شنونکي باور لري چې دا تګلاره د نړیوال پام را اړولو او د خپلې اجنډا د تبلیغ لپاره کارول کېدې. د 2008 کال په نومبر کې د نیویارک ټایمز خبريال ډیوډ روی د نجیب الله د شبکې لخوا وتښتول شو. دغه پیښې په نړیواله کچه پراخ انعکاس وموند او د جګړې د تبلیغاتي اړخ یوه مهمه بیلګه وبلل شوه. خو روی وتوانید چې وتښتي او همدغه پیښه د نجیب الله د شبکې دننه پر اختلافاتو او ستونزو هم رڼا واچوله. د نیویارک محکمې دا پریکړه یوازې د یو کس د سزا قضیه نه ده، بلکې د هغو کلونو د تاوتریخوالي، جګړو او بې ثباتۍ یوه حقوقي پایله هم بلل کېږي چې اغیزې تر اوسه محسوسیږي. د 42 کلونو بند سزا د دې پیغام استازیتوب کوي چې که څه هم ځینې وخت عدالت ناوخته ترسره کېږي، خو د جدي جرمونو د تعقیب هڅه نه دروي. خو لا هم یوه پوښتنه پر ځای پاتې ده: آیا دا ډول محکومیتونه به وکولی شي د جګړو د قربانیانو درد راکم کړي، که یوازې به د تاریخ یوه بله پاڼه وتړي؟